بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو قدرمندو، زه یم ستاسو قربا فواد رودباری د پیغام ټي وي نه ستاسو سره د ټیم کې د بټخیل نه مخاطب یم. اسلامیک ماډل سکول کې ولاړ یم. د ملک د ازادۍ په سطح باندې نن دلته چې کومه جشن ازادي مانځلې کېږي، واړه چې کوم دی دلته به باقاعده ټیبلوس پیش کوي، ملي نغمې به وایي. د هغې چې کوم ډایرکټر صاحب دی اره سره ولاړ دی، د هغه سره به خبرې کوو چې د ازادۍ د حوالې نن چې کومه ورځ د دې حوالې سره هغوی سوی. السلام علیکم جی. ډېرې مهرباني، شکریه ستاسو د راتلو. جی بالکل نن ماشومانان ډېر زیات خوشحاله دي، بلکې په ټول ملک ډېر زیات خوشحالي ده. خوشحالي په دې وجه چې دا د ازادۍ ورځ ده چې موږ د غیر دغه نه موږ آزاد شوي یو، دا ملک د آزاد شوی دی. د دې لپاره به دا ماشومانان مختلف ټیبلو کوي په دې سکول کې، او هغه پیغام ورکوي، ټیبلو کې پیغام ورکوي چې موږ آزاد خلک یو او موږ آزاد یو. د دې ملک لپاره به انشاءالله دا ماشومانان ګلالي دوی به ځي او د دې ملک خدمت به کوي. په ښو کورسو باندې به انشاءالله دا ماشومانان به کینی او هغوی به د ملک خدمت به کوي انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. زه خو اول ستاسو شکریه ادا کوم چې تاسو زموږ د ماشومانو د حوصله افزایۍ دپاره رالی، خپل وخت هم ورکړو. نو زما میسیج دا دی چې مونږ به حیثیت پاکستانی او مسلمان وخت تیرو، نو پکار ده چې مونږ دا د یو شعور سره تیر کو او هر پاکستانی دا یو جذبه پړه کې وساتي چې دا وطن به زه عظیم سے عظیم تر بناؤنگا، او مقصد به مې دی چې د الله کلمه اوچته شي او نورې کلمې راښکته شي. په دې جذبه باندې که کار وکړي او د ملک ترقي په دې کې وګڼي چې زه د دې وطن هر بچی په امن کې کم د هر ظالم نه، نو دا وطن به زما اله دې ته به زه ترقي ووایم او دې ته به پرمختګ ووایم او دې ته به زه خوشحالي ووایم چې زما بچي زما نه اوچتېږي او زه په بېوسۍ سره جاړم. نو دا د وطن ترقي نه ده. زما زغه دا دی چې په قطر ترقي وکړله او دوبۍ ترقي وکړله، خو خپل بچی د ظالم نه نشي آزادولی، نو دا ترقي نه ده. ترقي به هله وي چې د دې وطن بچی، د مسلمان بچی، دا د هر ظالم نه، د هر کافر نه، د هر جابر نه دا په امن کې، نو دغه به او دی همه پهلو ترقي کوي. اخلاقی طور باندې هم د خپل بچی آباد کی، مادي طور هم د خپل بچی آباد کی او د خپل بچی محفوظ کی. نو زما دغه دا دی میسیج دا دی چې پکار دا ده چې هر پاکستانی په دې اړخ باندې کار وکړي، نو لږه موده پس به انشاءالله دا وطن آباد او خوشحالی او دا قومونو په نړۍ کې به دا سربلندي، دا به یو په اعلی مقام باندې. نو خدای دې کې چې زما کم دا سوچ دی او ارمان دی چې دا سر ته ورسي زما په ژوند کې، او هر طرف ته د الله تعالی د لوی اعلان هم کېږي او د پاکستان زنده‌باد نارې هم ویل کېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه نن ډېر زیات خوشحاله یم چې 14 اګست دی او په دې ورځ باندې په 1947 کې زموږ پاکستان آزاد شوی و. په دغه سلسله کې په اسلامي ماډل سکول کې چې کوم پروګرام وشو، نو ډېر ښه پروګرام وشو او په دې سکول کې د ما خپلې لورکۍ هم سبق ویلی دی او هغه د دې سکول نه بیا لاړه سرکاري سکول ته په آخره ډیګرۍ کې، نو هغه ډېره کامیابه ده. په دې اسلامي تکمیل سکول کې چې کوم سبق وویلی شي، نو هلته کې بیا ډېره غټه فایده ورکوي. نو زه په دې موقع باندې ډایرکټر صاحب غوث الرحمن صاحب ته او اقبال حسین صاحب ته خالد تحسین پیش کوم او د خپل طرف نه ورته د زړه کومې نه سپیشل مبارکباد پیش کوم او دوی نه دا توقع ساتم چې څنګه محنت دوی په دې 15 کالو کې د دې ګلونو ماشومانانو سره وکړو، انشاءالله چې توقع ساتم چې داسې محنت په دوی نور هم مزید کوي. ګرانو قدرمندو، څنګه تاسو وکړه د اسلامیک ماډل سکول ماشومانو ډېر ښایسته ټیبلوز، ښایسته ملي نغمې ولې د خپل ملک سره مینه لري او انشاءالله دا مینه به دوی یو پیغام ورکوي چې آینده چې څومره زموږ پروګرامونه وي همداسې به یې کوو. فل قربا فواد رودباری ته اجازت ورکوي. د یو نوي پروګرام سره بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یو. الله حافظ.